په ښځه باندې د خاوند یو 14 حقونه دي. اولنی حق د خاوند په ښځه باندې دا دی چې ښځه به د خاوند خبره مني، د خاوند حکم به مني. یو صورت خو هغه دی چې کله خاوند زنانه ته او خپلې بیبي ته د ګناه د خبرې امر کوي، نو په هغې کې بیا منل نشته. دویمه حق د خاوند په ښځه باندې چې ښځه به د خاوند نه زیاده نفقه نه غواړي. مثلا د خاوند وس نه کېږي او ته یې ماله دومره راوړه او ماله دومره راوړه او دا لاله وکړه او دا لاله وکړه، نو زیاده نفقه به ترې نه غواړي. دریم حق چې ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وځي نه، چې د خاوند ورته اذن او اجازت نشته دی او دا روانه شوي، دا به نه کوي. څلورم حق د خاوند د اجازت نه بغیر به ښځه خپل خپلوان د خاوند کور ته نه را داخلوي. ماما زوی دی، د تره زوی دی، هر څوک چې دی، خو د خاوند اجازت چې نه نو ښځه به نه را داخلوي او نه به راولي. پنځم حق د خاوند مال به ښځه بغیر د خاوند د اجازت نه چاله نه ورکوي. د خاوند په کور کې مال دی، دولت دی، نو زنانه له دا اختیار نشته چې بغیر د خاوند د اجازت نه دغه مال چاله ورکړي. شپږم حق چې زنانه که نفلي روژه م نیسي نو د خاوند نه به تپوس کوي، یعنی نفلي روژه به بغیر د خاوند د اذن او بغیر د خاوند د اجازت نه نیسي. اووم حق کله د خاوند د خپلې زنانه ته د شپې خپلې بسترې ته دعوت ورکړي، نو د دې ښځې لپاره که شرعي عذر نه و نو دا ښځه به د خاوند دا دعوت قبلوي، ورځي به. شرعي عذر مقصد دا دی چې دا ښځه بیماره ده، یا ورته د حیض بیماري ده، یا د نفاس په حالت کې یا بل څه تکلیف دی ورته. اتم حق چې کله دا خاوند یا غریبي یا دا خاوند د رنګ نه کمزوری دی، بیکاره دی، نو دا ښځه به ورته د سپک نظر باندې د هغه د غربت نه یا د هغه د رنګ د وجې نه به خاوند ته سپک نظر نه کوي. نهم حق په ښځه باندې دا دی د خاوند چې که چېرته دا خاوند خلاف شریعت کار کوي، د شریعت نه خلاف کار کوي، نو دا ښځه به رالګي او دا خاوند به په ادب سره پوهه کوي چې ګوره دا کار ستا ناروا دی، دا د شریعت او د اسلام نه خلاف دی. لسم حق چې خاوند ته به دا زنانه په نوم سره آواز نه کوي، دا دغه بېادبي ده. اگر کو بعض علماو جواز ورکړی دی، خو په کار دا ده چې دا خاوند دا په خپل نوم باندې نه رابلي. یولسم حق دا دی چې دا زنانه به د نورو زنانو په مخ کې، د بل چا په مخ کې د خپل خاوند غیبتونه نه کوي، د خپل خاوند نه به شکایتونه نه کوي چې زما خاوند داسې دی او داسې بېکار دی او دا دی او دا دی. دولسم حق دا دی چې په بحث مباحثه کې به زنانه خپل خاوند له جوابونه نه ورکوي. مثلا کله کله تکرار راځي په کورنۍ کې، نو ښځه به خاوند له جوابونه نه ورکوي. دیارلسم حق دا دی چې ښځه به د خاوند د خپلوانو سره ښه تعلق ساتي، ښه سلوک به ورسره کوي. مثلا د خاوند فلار دی، د هغه مور ده، نو د هغې احترام او عزت به کوي. څوارلسم حق په ښځه باندې دا دی که چېرته دا خاوند مړ شي، نو دا ښځه به د هغه دپاره دعاګانې غواړي د مغفرت، چې الله زما د خاوند معاف کړي، الله پاک په ژوند کې د کوم ځای ته کمی شوی دی دا ورته